وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو پر محدودیتونو نیوکې. د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازوالیو په مونیخ کې د افغان کډوالو برید وغندل. د جنایي پیښو زیاتېدل. ناڅرګندو کسانو په ننګرهار کې 11 کلنه نجلۍ د چړو په ګوزارونو وژلې. د تهران او واشنګټن ترمنځ ترنګلتیاوې. امریکا له ایران سره د پټو مذاکرو په لټه کې ده. او په عربستان کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې خبرې. بشپړ خبرونه. د لږ تر لږه 12 هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټول محدودونکي فرمانونه لغوه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لږ تر لږه 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو پر ژوند ټول محدودونکي فرمانونه بیرته واخلي. دغو ښځینه وزیرانو له ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو د ښځو محرومیت غندلی دی. دوی زیاته کړې که طالبان پر طبي انسټیټیوټونو لګول شوي بندیزونه لغوه نه کړي نو یو نسل به له روغتیایي مراقبته محروم شي او د میندو او ماشومانو مړینه به لوړه شي. د لږ تر لږه 12 هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له ښځو د بشري حقونو له مدافعینو او مدني فعالانو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې وه. د یادونې وړ ده طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو اساسي حقونه په پراخ ډول نقض کړي دي. په جرمني کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازوالیو د دغه هیواد په مونیخ ښار کې د افغان پناه غوښتونکي برید غندلی دی. په برلین کې افغان سفارت او په مونیخ او بون ښارونو کې د دغه هیواد کنسلګریو د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا یو ترهګریز برید بللی دی. 2 ورځې وړاندې په مونیخ ښار کې یو افغان پر یوه ډله خلکو موټر ورلوستی و چې له کبله یې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل شوي دي. ورته مهال په مونیخ ښار کې یو څارنوال ویلي چې د دغه افغان دې کړنې مذهبي انګیزه لرله. جرمني چارواکو د دغه بریدګر نوم فرهاد ښودلی او زیاته کړې ده چې نوموړي په موټر د خلکو د وهلو پر مهال الله اکبر نارې وهلې. د راپورونو له مخې دا افغان له دې وړاندې په مخدره توکو پورې اړوند تورونو له کبله هم نیول شوی و. تایید شوي راپورونه وایي چې یوه ډله افغانان چې ټاکلې وه له اسلام آباده برلین ته لاړ شي الوتنه یې لغوه شوې ده. په ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې ناڅرګندو وسلوالو 11 کلنه نجلۍ وژلې ده. سرچینو د شنبې په ورځ اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې د دغه نجلۍ مړی پرون د ننګرهار کامې ولسوالۍ اړوند په چارکو سیمه کې موندل شوی دی. د سرچینو په خبره ده نجلۍ د چړو په ګوزارونو وژل شوې او مړی یې د غنمو په پټي کې پیدا شوی دی. تر اوسه د دې نجلۍ د وژلو انګیزه او عاملان څرګند نه دي. طالبانو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې امریکا هڅه کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د اټومي پروګرام په اړه محرمانه خبرې وکړي. العربیه دغه خبره د شنبې په ورځ د خپلو سرچینو له قوله کړې ده. په راپور کې راغلي چې که کوم امریکایي حکومت له ایران سره یوې هوکړې ته رسیږي نو هغه به د ټرمپ حکومت وي. دغه راز په راپور کې ویل شوي چې دغه هوکړه به یوازې له اټومي مسایلو او پر تهران د بندیزونو د لرې کېدو له موضوع اخوا وي. د راپور له مخې ایران به اوس تر بل هر وخت زیات دې هوکړې ته چمتو وي. العربیه ادعا کړې چې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو کمزوري کېدل او په سوریه کې د اسد رژیم سقوط ایران اړ باسي چې دغه مذاکراتو ته کښیني. په همدې حال کې ځینې راپورونه ښیي چې که ټرمپ له تهران سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو د ایران پر اټومي تاسیساتو د پوځي برید احتمال هم شته. تر دې وړاندې په سپینه ماڼۍ کې چارواکو تایید کړې وه چې ټرمپ د معاملې استاد دی. رویټرز راپور ورکړی چې امریکایي او روسي چارواکي په راتلونکو ورځو کې په سعودي عربستان کې سره ګوري څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره مذاکرات پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې دغو خبرو ته نه دی بلل شوی او له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره له سلا مشورې پرته به له روسیې سره خبرې ونه کړي.
د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاکار او د منځني ختیځ په چارو کې د سپینې ماڼۍ استازی د دغو مذاکراتو لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي، خو لا هم روښانه نه ده چې د روسیې کوم چارواکی به پکې ګډون وکړي. په راپور کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو د دغه مذاکراتو موخه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډونالډ ټرمپ، ولادیمیر پوتین او زیلنسکي ترمنځ د یوې ناستې تنظیمول بللي دي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي او له پوتین او زیلنسکي سره یې په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. راپور زیاتوي چې د اروپایانو اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د ټرمپ استازي اعلان وکړ چې اروپا به د سولې په مذاکراتو کې رول ونه لري. واشنګټن به د اوکراین د امنیت په تړاو د اروپایي پلازمینو د ژمنو په اړه د هغوی نظر وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هوکړه کړې چې د پوتین او ټرمپ ترمنځ د کتنې د چمتووالي لپاره منظمې اړیکې وساتي. قدرمنو لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه هم همدومره وو. تر بیا د خدای په امان.